او د دې پروسې له پیل تر اوسه بیا 14 میلیونه او نږدې 888,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د الکترونیکي تذکرو د ویش پروسې پراختیا د احصائیې او معلوماتو ملي اداره په دې هڅه کې ده چې د الکترونیکي تذکرو پروسه له ښارونو ولسوالیو ته وغځوي او ټول هېوادوالو کوم ستونزه پرته په اسانۍ سره الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. په همدې اساس تېر کال د هېواد په یو شمېر ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې پرانستل شوي او عمل هېوادوالو ته د دې تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د کابل قرهباغ، د کندوز امام صاحب، د بدخشان بهارک، د پکتیا څمکني، د زابل شاجوی، د فاریاب اندخوی، د نورستان برګمټال، د فراه ولایت فرارود، د میدان وردګو سید آباد، د پکتیکا ارګون او د بغلان ولایت مرکزی بغلان هغه ولسوالۍ دي چې الکترونیکي تذکرو ویش څانګې پکې فعالې دي. له ویش وروسته خدمتونه د دې ترڅنګ تېر کال څه باندې 100,000 هېوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو له ویش وروسته خدمتونه هم وړاندې شوي دي چې دې کې مصنعت، تجدید او اصلاح خدمتونه شامل دي. کاغذي تذکرې د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې د تېر کال په لړ کې نږدې 1540,000 هېوادوالو ته په مرکز کابل او څه باندې 2.5 میلیونه هېوادوالو ته په ولایتونو کې د کاغذي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کړي دي. په دې خدمتونو کې د نویو او مصنعت تذکرو ویش، تاییدی او د اصلاحاتو خدمتونه شاملېږي. زیږون کارت او ژوند پیښې د ادارې همداراز د تېر کال په ترڅ کې په مرکز کابل او ولایتونو کې څه باندې 614,000 زیږون کارتونه او نږدې 41,000 د مړینې پارچې یا سندونه هم ویشلي دي. د هویت تثبیت د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې د هېوادوالو د هویت تثبیت او ډیموګرافیکي فورمونو ډیجیټل کولو په موخه د هېواد د تثبیت ملي سیستم رامنځته کړی چې تېر کال په لړ کې د دې سیستم له لارې الکترونیکي تذکرو د ډیموګرافیکو فورمونو 2,811,000 او 415 پاڼې ډیجیټل شوي چې ټولې 963,000 او 920 فورمې کیږي. همدارنګه 215,000 او 615 هېوادوالو د کاغذي تذکرو د اساس کتابونو کې اصلاحات راوستل شوي او د کاغذي تذکرو 2600 اساس کتابونه سکین او ذخیره شوي دي. د بهرنیو وګړو تاګ او راتګ د احصائیې او معلوماتو ملي اداره د نورو خدمتونو ترڅنګ هېواد ته د بهرنیو وګړو د تاګ او راتګ د ثبت خدمتونه هم وړاندې کوي چې تېر کال د هوایي ډګرونو، ځمکنیو بندرونو له لارې د نږدې 28,000 بهرنیو وګړو تاګ او راتګ ثبت شوی دی. آسان خدمت د عامه خدمتونو د وړاندې کولو نوی موډل دی چې د دې خدمتونو په وړاندې کولو کې له دولتي او خصوصي ادارو سره کاري همغږي رامنځته کوي او د عصري تکنالوژۍ پر مټ تر یوه چتر لاندې د ګڼو عامه خدمتونو د وړاندې کولو اسانتیاوې برابروي. د تېر کال د وعدې له مخې موږ د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا ډېرو اسانتیاوو په مخه د آسان خدمت 15 مرکزونه فعال کړل چې 3 په کابل او 1 په کندهار او بل په خوست ولایت کې دي او په ورځني ډول زرګونو هېوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه په بهر کې مېشتو هېوادوالو ته د لازم اسانتیاوو په مخه له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ په متحده عربي اماراتو کې هم د آسان خدمت مرکز پرانیستل شوی چې اوس مهال اړوند خدمات وړاندې کوي او د آسان خدمت مکروریانو په مرکز کې مو د نورو خدماتونو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت اړوند کونسلي خدمتونه هم پیل کړي چې هېوادوالو ته یې لا ډېرې اسانتیاوې برابر کړي دي. د هوکړه لیکونو او قراردادونو لاسلیک کول د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې په تېر کال کې د الکترونیکي حکومتوالۍ د بنسټیز کېدو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاوو په مخه له بېلابېلو ادارو وزارتونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې د ځینو یادونه یې دلته اړینه بولم. د بهرنیو چارو محترم وزارت سره مو تېر کال د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې
چې مراجعینو ته د اسانتیاوو د راوستلو په اړه د دوه مهم هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. لومړی هوکړه لیک په بهیر کې میشتو هېوادوالو ته د عامه خدماتو د مراکزو د رامنځته کولو په اړه دی چې له مخې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د آسان خدمت مرکز فعال او اوس مهال اړوند خدمتونه وړاندې کوي. دا غرض د دې هوکړې له مخې په ځینو نورو هېوادونو کې هم د آسان خدمت مرکزونه فعالېږي چې د هغو د یادونه یې وروسته کوم. دویم هوکړه لیک له یاد وزارت سره د آسان خدمت په مرکزونو کې د کونسلي خدماتونو د پایل په اړه دی چې د همدې هوکړې له مخې اوس مهال د آسان خدمت د زړو مقرریانو امکا مرکز کې عملاً کونسلي خدماتونه پیل شوي دي. د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو د مشترکینو د هویت تثبیت په موخه د الکترونیکي تذکرو له سیستم سره د سیم کارتونو د ثبت او مدیریت سیستم د نښلېدو اړوند د مخابراتو معلوماتي تکنالوژۍ له اتره محترمه ادارې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړی دی چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي. د ادارې د تېر کال په لړ کې د مالیې له محترم وزارت سره د احصائیې ارقامو د شریکولو په موخه هم د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د احصائیې معلوماتو ملي ادارې همدارنګه د هویت تثبیت د ملي سیستم پر اساس د کاغذي تذکرو د تایید او د پاسپورت له سیستم سره د الکترونیکي تذکرو د سیستم د وصلېدو په موخه د کورنۍ چارو وزارت له پاسپورت عمومي ریاست سره دوه جلا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي او ولایتونو ته د الکترونیکي تذکرو د پر وخت رسېدو په موخه د ادارې له افغان پوسټ شرکت سره د الکترونیکي تذکرو د انتقال په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د عوایدو بانکي کېدل د احصائیې معلوماتو ملي اداره تل هڅه کوي چې د خپل اړوندو عامه خدماتونو په وړاندې کولو کې مراجعینو ته لا ډېره اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې لړ کې موږ هڅه وکړه چې په ډېری مرکزونو او د ادارې په مرکزي دفتر کې عواید بانکي کړو او د خلکو د وخت ضایع کېدو مخه ونیسو. په دې برخه کې له میلیونه بانک سره د هوکړې له مخې یوازې تېر کال موږ د ادارې په مرکزي دفتر د آسان خدمت په امکا مرکز او سرای شمالي کمپلیکس کې د میلیونه بانک څانګې پرانیستلي چې هېوادوالو ته په دې برخه کې ډېر اسانتیاوې برابره کړي دي. موږ په همدې لټه کې یو چې دا پروسه نورو مرکزونو ته هم وغځوو څو هېوادوال په اسانۍ سره وکولی شي خپل تعرفې په رڼا ډول تحویل کړي. تشکیل او ګمارنې د احصائیې معلوماتو ملي اداره د هېواد په کچه د پراخو تشکیلاتو لرونکې اداره ګڼل کیږي چې تېر کال د رسمي او قراردادي کارکوونکو 6,906 بسته منظور شوي تشکیل درلود. له دې ډلې 3,408 رسمي بستونه او 3,209 هغه قراردادي بستونه دي. د یاد کال په ترڅ کې په مرکزو ولایتونو کې 1,121 تنه نوي کارکوونکي له اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې سره په همغږۍ د اهلیت او وړتیا پر بنسټ ګمارل شوي دي. د دې ترڅنګ 400 مرکزي او ولایتي کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 19 آنلاین حضوري ډول روزنیز پروګرامونه او همدارنګه 314 تنو محصلینو او کارکوونکو ته د احصایي معاونیت له لوري د SPSS او سټیټا احصایوي سافټویرونو په برخه کې مهم روزنیز او د پراکتیک پروګرامونه جوړ شوي دي. د بیلابیلو قضیو د بررسۍ او ارزونه د احصایې معلوماتو ملي ادارې تېر کال کې 33 پلاني او 208 فوق العاده قضیې ارزولي او تفتیش کړي دي. د ارزونې عدلي او قضایي ارګانونو ته د 7 قضیو د راجع کېدو 119 سختریو 113 سپارښتنو یا توصیو 15 تبدیلیو او 15 تنو د تنزیل بس سبب شوي دي. د دې ارزونو تفتیش په پایله کې مرکزي ولایتي واحدونو ته د څه باندې 28.3 میلیونه افغانیو د حصول هدایت شوی دی. د تېر کال پراختیایي پروژې د احصایې معلوماتو ملي ادارې د تېر کال په لړ کې وکولی شول چې یو لړ مهمه پراختیایي او ساختماني پروژې هم عملي او بشپړ کړي چې لاندې جزئیات په لاندې ډول دي. د تېر کال په لړ کې د آسان خدمت شهرنو څانګې د نارینه او ښځینه برخو لپاره جلا تعمیرونه جوړ شول چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به پرانیستل شي. همدارنګه تېر کال د آسان خدمت د خوست، ننګرهار، بلخ، هرات، هلمند
او سرای شمالي کمپلیکس مرکزونه هم په ساختماني او لوجستیکي ډول تجهیز شول. په مرکزي اداره او د اسان خدمت مکروریانو مرکز کې د مراجعینو د سهولت په مخه 3 صیبانونه جوړ شوي. تیر کال د لوګر، پکتیکا، زابل، کونړ ولایتونو د احصائیې او معلوماتو ریاستونو کې نږدې د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت سره سولري برېښنا پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د څارویګانو لنډه یادونه. د احصائیې او معلوماتو ملي ادارې د تیر کال په لړ کې د نفوسو د احوال ثبتولو، جغرافیایي معلوماتو او احصایي فعالیتونو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې مهمې سروېګانې لکه د سولري څاګانو د تثبیت فضایي سروې، د خوړو خوندیتوب سروې نظارت، د افغانستان د صحت سروې طرح او ډیزاین، د عاید او لګښت او کاري ځواک سروې، د ترکښ لاندې سیمو اټکل، د ښاري او ودانیزو چارو نقشه کول او یو شمېر نورې سروېګانې ترسره کړي چې بشپړ جزئیات به یې زما همکاران درته وړاندې. د 1403 کال لوی پلانونه. د احصایې معلوماتو ملي اداره هوډ لري چې د 1403 مالي کال په ترڅ کې د الکترونیکي تذکرو د ویش ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې یو شمېر مهم فعالیتونه او پلانونه طرح او عملي کړي. د دې ترڅنګ به ځینې مهمې سروېګانې ترسره او له اړونو د ټولو ادارو څخه به ارقام او معلومات راټول، تحلیل، تجزیه او نشر شي. د دې کال په لړ کې به لاندې مهم فعالیتونه انشاءالله ترسره او عملي شي. د 1403 کال په ترڅ کې به 4 میلیونه الکترونیکي تذکرې له پلان سره سم چاپ او ویشل او د دې تذکرو 1 میلیون انفرادي فایلونه به هم ډیجیټل او سیستم ته ورسي. دغه راز به د روان کال په ترڅ کې په کور دننه او بهر د اسان خدمت 9 مرکزونه چې تر یو چتر لاندې ګڼ خدمتونه وړاندې کوي پرانیستل شي. د هلمند په مساکلا، د هرات په شندن، د ننګرهار شینوارو، د غزنی ماکور، د بلخ ولایت په بلخ او د بدخشان ولایت په راغستان او کشم ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو نوي ویش څانګې پرانیستل شي چې د یادو سیمو اوسیدونکو ته به د دې تذکرو د اخیستلو بهیر کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ به د 1403 کال په لړ کې ګڼ شمېر پراختیایي فعالیتونه هم ترسره شي چې ځینې په لاندې ډول دي. د نورستان، دایکنډي، هلمند، کندوز، بلخ، فاریاب او پروان ولایتونو کې د احصایي معلوماتو ریاستونو کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د احاطې دیوالونو، مراجعینو لپاره د سالونونو، صیابونونو او نور اړتیا وړ تعمیراتو جوړول د یادو ساختماني پروژو له ډلې څو مهمې پروژې دي چې یادونه یې کولی شو. په فراه ولایت کې د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت د اسان خدمت نوی مرکز ودانۍ جوړول. همدارنګه د روان کال په لړ کې به د نږدې 4.4 میلیونه افغانیو په لګښت د بدخشان، خوست، تخار، پکتیا، غزني، دایکنډي، میدان وردګ، پروان، بلخ، ارزګان او کاپیسا د احصایي معلوماتي ریاستونو کې د سولري برېښنا پروژې ترسره شي. د احصایي معلوماتو ملي اداره د تل په څېر ژمنه ده چې خپل اړوند ټول فعالیتونه د خپل تګلارو او پالیسیو په رڼا کې ترسره او د هېواد په ګوټ ګوټ کې هېوادوالو، دولتي او خصوصي ادارو او ملي او نړیوالو بنسټونو ته با کیفیته او پر خپلواک خدمتونه وړاندې کړي.